بیا واورئ عزیزانو محمد رسول الله خو نو دغونه غټ لکه قرآن پاک یو سړی خو به دا نسي ویلی چې قرآن پاک ګناه وکړه العیاذ بالله نعوذ بالله نه وایه نو د هغه رقم د الله پر رسول هم نه ویل کېږي یو وفد رالی عبدالقیس د بارس چې رالی یو لغړزنی هلک ورسره و په رنګ څه ښایسته و د الله رسول پوښتنه وکړه ولدا یا رسول الله زما خپل قریب زما عزیز دی د الله رسول را ولاړ سو دغه هلک یې راواخیستې وایي شاته کښېنه ورته ته شاته کښېنه چې زموږ نظر ورته نه لګېږي د الله رسول وایي دا وفد رالی میلمانه رالو یو هلک پکې لغړزنی دی زه دا پښتو تورې وایم زه دونه شرمېږم ما په زړه یو الله خبر دی خو زه به تا اګاه کم زه به دې د معاشرې څخه اګاه کم نو دا هلک یې شاته کښېنه چې موږ دې وینو نه ښه اوس څنګه خبره ده عزیزانو اوس به یو سړی څه وایي اوس په دا والا زه څه ووایم زه څه ووایم معاشره ټوله زناکاره دي او چې په کم قوم کې لواتت عام سو لواتت هغه قوم څه الله بیا لاس واخلي چې په هر واده کې شله کې هلاکېدل الله وایي تباه سي برباد سي چې په کم قوم کې لواتت ډېر سي رخشو والا نه سره پېژنو کمرو والا چې پکې رایي یو سړی ناحساب هغه زه نن درته وایم هر ورځ بیا مه راته وایاست یو سړی ناحسابه کوي بیا وخت نشته رخشو والا نه سره پېژنو مازدا والا نه سره پېژنو د اسکول ماشټرانو نه سره پېژنو و سره پېژنو ښه سره پېژنو یو حافظ و د قرآن بزرګ و الله والا و په حرم شریف کې ګرځېدی یو هلک یې په نظر سو الله په سترګو هلک تړون کړي بل الله والا و بزرګو په حرم شریف کې یو هلک ته وکتل الله قرآن جنیر کړي قرآن چې دا نسي کېدی هم به ته د قرآن حافظ یې هم به ته والکانو ته ګورې دا نسي کېدلی دا نسي امام احمد بن حنبل لره یو سړی رالی ښایسته هلک ورسره و پوښتنه یې ځینې وکړه دا څوک دی ول زما خوریی دی خو په آینده کې چې ما لر راځې دا هلک به نه وي در سره او چې په بازار کې ګرځې دا مه در سره ګرځوه دا د بدنامۍ ښکار به سي بدګماني خلک در باندې کوي دا مه کوه چې کمې انجلۍ په کم ګلاس کې اوبه وڅښه په هغه ګلاس کې اوبه څښل حرام دي حرام چې دا ښځې زنانې د خپل سر ویښتان په ټپ کې وغورځول و دې ته کتل حرام دي حرام خلک پسې ګرځي ټولۍ بیا په 100,000 روپۍ کیلو دی پوه شوې او د هغه رقم چې کومه ښځه پر کومه لاره روانه وه د الله رسول فرمایي دا ښځې دې لاره پرېږدي نارینهو دپاره خوشبو به نه لګوي خوشبو کنې لعنت دې وي پر تا لعنت دې وي پر تا ما یوه غلطه خبره درته وکړه زما سر راکاټ کوي ولې درته کوم په سترګې هره ورځ وینم یو هلک خپل پلار ته وایي چې بابا زه به پلانی بدکار شته و ما ته به دا مه کوه زه به هغه پرېږدم ته دغه دنده پرېږده زوی ځوان سپین ږیري پلار ته وایي ته دا کار پرېږده بابا دا دنده مه کوه داسې عامه سوه دنده د الله رسول فرمایي چې دغه معامله په تاسو کې راله الله خپل لاس درڅه واخلي چې چیرې تباه کېږي هلاکېږي حالت تباه سي برباد سي او نن موږ په کوم حال کې نه یو تباه افغانستان څونه دی تباه موږ څونه یو تباه پسې ګورئ مخ ته پسې ګورئ چې څه به پیښیږي دا د الله رسول ان اخوف ما اخاف على امتي زمرم زروان یم زما پر امت چې زه ډېر بیریږم من عمل قوم لوط د لوط علیه السلام د قومي چمونه چې څوک کوي خالد بن ولید په کومه علاقه کې گورنر و ابو بکر صدیق له خطر واستوي دلته یو نارینه دی د نارینه سره داسې کار کوي العیاذ بالله نعوذ بالله بیا د ډېره ماف لکه د کور والا سره څه وکړم ابو بکر صدیق را ولاړ شو ولا د خبره دا څنګه پیښه وسوله صحابه یې راټول حضرت علي کرم الله وجهه پکې ناست
ول علي څه کول پکار دي؟ ول خالد بن ولید له خطر واسطه ورتا ور ولګ ور ویس وځه په ور ژوندۍ وسوځه ژوندۍ. حضرت عیسی علیه الصلاۃ والسلام ابن حجر لیکلی دی را روان دي پر لارې ور بل دی ور چې ور بل دی د سړي شکل دی دی چې رالی ورته ویې کتل ژر یې اوبه راوغوښتلې اوبه چې راوغوښتلې پر دا ور چې واچولې ور دا ور د کشني صورت اختیار کې کشنی سو هغه بل ور د سړي صورت اختیار کې سړی سو. عیسی علیه السلام دعا وکړه یا الله ته دا دوه بیرته راژوندي کې د ژوند په حال کې کې دی راژوندي سو یو هلک یو سړی و څه کیسه ده؟ د سړي ورته ویل ای روح الله زه په دنیا کې د دې هلک په محبت کې ګرفتاره وم بیا ما بدکاري ورسره وکړه نن الله دا هلک ور کوي بس زه سوځل کېږم بس په دا اور لمبو کې سوځل کېږم دا تر قیامته دا سلسله روانه ده په دا لمبو کې زه